چې دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي دا ښه نه دي بل ستا دا مړه مړه کتېده نه دي دا ښه نه دي د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي خو بس پکې دا تور رانجه نه دي د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي خو بس پکې دا تور رانجه نه دي دا ښه نه دي مونږ په ځمکه باندې یو بل مړه د دې څه وکوي ستاسو سپوږمۍ ته ختېده نه دي دا ښه نه دي دا شعر ټولو هلکانو ته استادانو ته ډالی چې ښکلې باچا کې یو بدرنګ له ښه سزا ورکوي ښکلې باچا کې یو بدرنګ له ښه سزا ورکوي استاد جي دا سبق خوده نه دي ښکلې باچا کې یو بدرنګ له ښه سزا ورکوي استاد جي دا سبق خوده نه دي دا ښه نه دي یو ورځ به مړې لویه لار کې چا وجلې به یې ستا دا بېځایه ودرېده نه دي او هغه سینې اوس قسم دې بدل شوی ډېر صاحبه اوس درته کاته نه دي دا ښه نه دي شمشاد ته او شکیل یو ملګري د هغه د دې شعرونو غوښتنه کړې ده دا دوی ته ډالی چې دغه یو سړی نه دی دا هم عجیبه شی دی او بل مې دا زړګی نه دی دا هم عجیبه شی دی بریتو کې مې ونښلي دا مامو ته ډالی چې بریتو کې مې ونښلي بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه یار ستا مې خکې نه دی هر وي د هېڅ شي نه وي جان هم شي جانان هم شي یاره دا تندې نه دی دا هم عجیبه شی نوی خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي نوی خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی نوی خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا هم عجیبه شی دی پلار جدا د زویه کی رور جدا د خوره کی پول او پټې نه دی دا هم عجیبه شی دی سای پکې ډوبه ده مړ به شي صاحب پکې خار او بل پردی نه دی دا هم عجیبه شعر او اخري شعر وام دا چا چې وګاټو هغوی ته دا خصوصي ډالۍ وي چې ګیله ګیله او مانه ختمه شي زمونږ درمنځه فاصله ختمه شي مړه یوه کوکه دې څه راکړې ما نه دوه واخلې چې کیسه ختمه محبت له خلکو نورې معنی ورکړي محبت له خلکو نورې معنی ورکړي زه اوس په ملاقات باندې یارېږم دې کوڅه باندې اوس غلی را تېرېږم زه د خپل زړګي میرات باندې زه ستړی وم ستړی انتظاره جړېدم او چې ستا نه بېلېدم په ټوله لاره جړېدم تا په پېښور کې د اشنا سترګې ناشنا کړي خود به د پونې راپورې ستانه بېلېدم په ټوله لاره جړېدم چې تا په پېښور کې د اشنا سترګې ناشنا کړې خود به د پونې راپورې زما زړه وران دی نور په دې کلي کې وران څه دي په ځان خفه یم یاره نور مې د خفقان څه دي او زه چې غرور کې یم مستۍ کې یم وجه دا د ما سره ته یو خو چې دا سره قربان تا سره قربان څه دي او دا جنازې دي که ډولۍ دي څومره ډېرې ښکاري ته ورنږدې شه چې په دې لورې روان سي او موږ چې دغسې بې وجې انسانان قتلوو زموږ مذهب څه دی په موږ کې د ایمان څه دي شکر وباسه چې ته مې پکې ځای کړې ګنې دلته په بلا ښکلې اوسېږي او دلته روغ سړکې به څنګه ساتو پیره په دې چم کې په خندا ښکلې اوسېږي هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي تر ما نه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زموږ په چم کې یو جینۍ باندې فریاد هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي تر ما نه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زموږ په چم کې یو جینۍ باندې فریاد ناشي د انتظامیې د ښه صحت راز چې کوم دی نه هغه په ورزش کې دی او ښه ورزش چې کوم دی نه لوبې دي موږ ډېره مننه کوو د انتظامیې چې داسې ښه ټورنمنټ یې را جوړ کړو بیا یې موږ له بلنه راکړه د ملګرو اردو کې هم کمنټري واورېده په انګلیش کې هم واورېده خو
نظامي ته یو خواست کوو چې راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله یو د پښتو لپاره هم کومېنټۍ لپاره یو کس کېنوئ انشاءالله څو شعرونه تاسو ټول ته ډالۍ وي چې ښه نه کوي چې ما سره دې روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې وخت ته پورته مه کوه زما بشي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده دغې کته پورته مه کوه زما بشي ته ښه خبره مې د خدای سره روانه ده عشق بیخي کړمه خراب په سپینه ګیره رانه پاتې شو محراب په سپینه ګیره د واعظ او د زاهد د لاس ازاد وي اغوستی د رباب په سپینه ګیره پکې ماتم شوی دی زما د زړه په کور کې غم شوی دی ای غنم رنګ د مانه لرې ګرځه دا ټول فساد خو په غنم شوی دی همې شراب دي خوله کې هم ترې نه توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ له میکدې وباسي احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي چېرې مړ هم د دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي چې جیبونو کې پیسې را سره نشته چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی ښایي قسمته مې مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکره شخه سبا کوي کرابېږي د رانجه مثال خبره کوم د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې بل سره واده مثال خبره کوم د پس راغلې په سترګو کې د سره وړي مطلب شراب مطلب اوبه مثال خبره کوم زما د درد په درته وشي اندازه چې اغه لمرنګ یاره ستاده مخه اغه لمرنګ یاره ستاده مخه ستا په ټول کلی ماشاءالله وایم او زما نظر نه لګي مې یریګا زما نظر نه لګي مې یریګا زه په هر کلی ماشاءالله وایم او هو هغه ته ملامت شو وشه کوټه ته ملامت واه په نشه سمې په چای شوګیر کړه را نغلی امیر صاحب چې د هغه بسا سروي چې غلام د بل د دروي د هغه بسا سروي چې غلام د بل د دروي او ځوان خو هغه معتبر وي چې په خپل موټو نروي زه مصطفی باچا ته بلور کوم چې راشي او تاسو ته مخاطب شي شروع کوم په نامه د هغې بادشاه چې د بادشاهانو بادشاه دی او زما مخې ته درانه خواږه خلک دلته په سټیج درانه خواږه خلک د ټولو ډېره ډېره مننه کوم چې مونږ ته بلنه راکړله یو کتابه درته ووایم تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې دا چې مرور ګرځې ته دا چې مرور ګرځې ته ګرځوم قسم نه که رضا مې کړې دا ځلې که خپله خواله رانغلې او زه به غټ ډالۍ یم که په خوله مې کړې دا چې مرور ګرځې ته ګرځوم قسم نه که رضا مې کړې دا ځلې که خپله خواله رانغلې او زه به غټ ډالۍ یم که په خوله مې کړې او یو بل کتره چې زه صادر دې په اوږږ در روانېږه زه صادر دې په اوږږ در روانېږه او انتظار اوسنو ښکلو ته بس دی نوم یې نه اخلم ځان پېژني په خپله او رانې زړه وړه د کلي کې یو کس دی او بله کیسه راته وایم چې دا بعضې ښکلي په یوه خوله کې څو ژبې لري دا بعضې ښکلي په یوه خوله کې څو ژبې لري او دا بعضې ښکلي وایم چې خلکه ویزان مې کړلې او بعضې داسې په خوږو خوږو راوګوري چې وایم چې سینه کې مې ځای ورکړلې جانان مې کړلې اخره کې صاحب منیروال صاحب په فرمایش وي دا خیري غونډې ورپسې وکړه کفایت ترې ډالۍ وي چې خیري غونډه کړي چې تا سره یو څو لحظې په خوا کې مې تېرېږي په ما باندې به بیا په ویښه شپه نه سبا کېږي د نیمې لارې یاره اوس مې مه پرېږده یوازې او دا ستا زړې وعدې زړې خبرې مې یادېږي چې څنګه ورپسې زه زړه خورم چې داسې راپسې خوري او چې څومره مې زوري خدایه دومره چې زورېږي په داسې لاعلاجه مرض پرې باسه خدایه چې نه چېرته مړ کېږي خدایه نه چېرته رغېږي
علاج چې حکیمانو طبیبانو سره نه وي چې هر وخت یو باسي چې غیر وخت دردیږي چې روغ انسان ته ګوري خدای سوچ کې پرې باسه او د روغ وجود ارمان کې چې ټول عمر له تړ کېږي په ما باندې یادونه یې چې کړي څومره زور دی او همدومره چې زما یادونه د باندې ورېږي په عمر د ځوانۍ او په ښایست یې پوه نه کړي او چې بس د سترګو رب کې ځواني ښایست زړېږي چې هر وخت شوګیري کوي خوب ارامې نه وي او همداسې چې په هر وخت سحر کېږي ماښام کېږي چې خوشي شان ستانه کې یوازې ځان له پروت وي چې نه څوک خبر اخلي او نه چا نه خبرېږي منم چې اوس هغه دوران پاتې نه دی ګله او قسم دی که مې اوس هم دا سپي زړه د نه صبرېږي په ځان چې ریماین کله پوښتنې لې راشه هر وخت د لیونو غونې د ځان سره ګورېږي او دا ستا مصطفی او دا ستا مصطفی اوس هم ستا نه صبر نه دی ګله دا ستا مصطفی اوس هم ستا په نوم باندې یادېږي ډېر زبردست وخت را بلاګانې د سپرلي پکې لاشته دی د میر د ښایستونو به څه وایم دوی کاپ کې خبرې کوي لاشته واه 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 مبارکي مامو مامو هم کړه لګي چپ رب د پاره په وادو مې متر باسا اقرار د مینې وکړه په دوکو مې متر باسا واه 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 مینه را سره کړې نو سفاره ته دا ووایا هسې د په کیسو مې متر باسا واه 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 سره کړې نو سفاره ته دا ووایا هسې د په کیسو مې متر باسا لري اشاره را ته کوي سنم ولته واله نږدې راشه په کتو مې متر باسا نن په غاړه زه دا ستا در کې ولاړ یم خیر د وصال راوړه په دانو مې متر باسه وایي رو زمین کې سبزي ډېر ورته لیواله یم خیر ښه باید تشریف ډاله کې چپ سے ډاله کې پاک مکه مړه ډېر ښه ساقي جانانه نن قانون ته مې کدې ماتو یو څو کاسې اړو په سر لیونی شوي یم هغه د بام په سر ودرېږي پس کڼي ما خاجې زرو زمین په مازدیګر لیونی شوي ډېر ښه ښه